بدلون د پولیس رادیو سلسله واره رادیویي ډرامه هر پنجشنبه د شپې 8 بجې. د بدلون ډرامې په تیره برخه کې تاسې واورېدل چې خانۍ د تورګل خواته ورغلی و او لکه د ملک یې ورته دا خبره په غوږ کې کېښودله چې قدوس وژل شوی او قاتل یې هم د تره زوی اسلم دی. بل طرف ته جمال د زبیر دوی د نیولو په تکل کې د کمال خارج ته د تلو خبره وریاده کړه. خو زبیر چې کله د جمال سره خبرې کولې نو د جمال د غږ په اورېدو یې خپل شک ښکاره کړ چې جمال ګني د پولیسو مخبر دی. اوس به واورو چې تورګل د سپینګل سره کومه اړینه مشوره کوي. لالا دادا به څه وخت کور ته راځي؟ هیڅ معلومات یې ونه شو. وکنه وروره دادا داسې کار کړی چې موږ سره نور خلک هم ګنګس کړي چې سړی څه شو. په کلي کې هم څوک څه نه وایي چې دادا چا لیدلی دی او که نه؟ نه کنه په کلیوالو کې چا نه دی لیدلی او که چا لیدلی هم وي نو حال نه وایي. ښه د هغه مړي په هکله دې څه معلومات وکړل چې دغه مړ انسان څوک و؟ نه د هغې په هکله خو ما ته پولیسو څه نه دي ویلي. البته د کلي 2 کسانو راته داسې خبرې کړي چې ځان ورته اوس حیران یم چې باور پرې وکړم او که نه. دا چا درته خبرې کړي دي او د څه شي په هکله یې درته خبرې کړي دي؟ بل څوک دی خو یو ملک دی او بل خانې کاکا. څه شی؟ ملک کاکا او خانۍ کاکا څه یې ویل؟ د څه شي په هکله یې درته خبرې کړي دي؟ همدغه د مړي په هکله یې ویل چې دا ستاسې پلار و اسلم کاکا وژلی. په همغه ورځ درته ما هم دا خبره وکړه خو تا زه غلی کړم. خدای مکړه د هغوی خبره رښتیا نه وي. زه هم 2 زړی یم. یو زړه مې وایي چې په خبرو یې باور وکړم خو بل زړه مې وایي چې که زموږ دادا وې نو پولیسو موږ ته خبر راکړی وې او یا هم به یې مړی راسپارلی وې. نو ته څه وایې لالا چې څوک دی او یا څوک کیدای شي؟ زما خو ډېر شک پرې د لالګل ماما راتلو خو بیا هم وایم چې هغه دی نو ولې کورنۍ پټ په پټه ووتله او بېرته یې زموږ نه او یا هم له کلیوالو نه احوال وانخیست. که رښتیا درته ووایم لالا نو د لالګل ماما و څوک چې هم یې پوښتنه وکړي او هم یې احوال واخلي. دا خبره دې هم په ځای ده. رښتیا هم چې زامن یې واړه وو او داسې و لکه یو وزر یې. ښه نو اوس څه کوې لالا؟ د دغه مړي پوښتنه نه کوې؟ زړه خو زما هم غواړي چاودې ته لاړ شم او پوښتنه یې وکړم خو بیا وایم هسې نه په پوښتنې ځان ته جنجال جوړ نه کړو. ګوره لالا که څه لانجه وای نو پولیسو موږ همداسې نه پرېښودو. ته ورشه ګوندې بل څوک وي او که خدای مکړه دادا هم وي نو معلومات خو به وشي زړه خو به مو په قرار شي. بس سمه ده وروره ستا به ومنم لاړ به شم موضوع ته او پوښتنه به یې وکړم. السلام علیکم امید خانه. وعلیکم السلام. جوړ تازه چیرته وې دا څو ورځې؟ زه خو همدلته وم په همدې کلي کې بس له تا سره مې لیدل نه و شوي. ښه ما ویل چې که چېرته بل چېرته تللی یې. نه اشنا چیرته به لاړ شو همدا مو کلی او همدا مو زندګي ده. نو ته خو ما غوندې په دوکان کې بند نه یې چې چېرته تللی نه شې. ته خو چې هر چېرته غواړې تللی شې ځکه پښې دې ازادې دي. منم چې پښې مې ازادې دي او هر چیرته تللی شم خو چیرته به لاړ شم د چا چیرته چې کار وي نو هلته به لاړ شي او یا به چکر ووهي. زه خو بس د دې چکرو شوقي هم نه یم. ته چې وخت لرې نو شوقي نه یې او زه چې شوقي یم نو وخت نه لرم چکرو ته. رښتیا دا راته ووایه چې د کمال په هکله دې څه وکړل؟ چا سره دې خبره یاده کړه او که نه؟ رښتیا ښه شوه چې را یاده دې کړه. زبیر مې دوکان ته راغلی و. څه شی؟ زبیر دې دوکان ته راغلی و؟ دا څه وایې؟ هو ولا یوازې راتګ یې نه و بلکې ښه ساعت را سره کېناست خبرې مو هم وکړې. دا خو ډېر ښه کار شوی دی. د کمال د تګ خبره دې ورسره یاده کړه او که نه؟ هو د کمال د تګ خبره مې ښه په هنر ورته یاده کړه. لومړی مې د غریبۍ او بېروزګارۍ نه سر وټکاوه. بیا مې ورته وویل چې که څوک بلدي نفر پېژنې چې دا ورور مې خارج ته وباسي. بیا خو به سخت خوشحاله شوی وي. نه ولا د خوشحالۍ اثار خو یې په مخ نه و بلکې زما سره د خبرو په جریان کې به یې بیا فکرونو کې ډوب شو لکه یو څه چې ځان ته یادوي. ښه ما خو ویل د ګراک د کتو سره به سړی بې اختیاره شوی وي خو نه د ځان د کنټرول چل ورته ورځي. زما خو چې څه زده وه هغه مې وکړل. اوس نو بال د زبیر په لاسونو کې دی. خوښه یې چې غورځوي او که له ځان سره ساتي. ستا د کور ودان وي ته خپله خواري وکړه
خو سړی زموږ له سوچه ډېر هوښیار دی، داسې په اسانۍ به لومه کې راګیر نه شي. هغه متل دی وایي هوښیاره مرغۍ نه نښلي، خو چې ونښلي نو بیا په دواړو پښو نښلي. د هغې ورځې په تمه چې زموږ په لومه کې راګیر شي او موږ یې په خلاف کره ثبوت پیدا کړو. وبشي حمید خانه، دنیا په امیدونو خوړل کیږي، آخر به هم ګیر شي. مجاهد صاحب اجازه ده؟ راځه هر وخت درته اجازه ده. دا ځای خو ستاسو د خدمت لپاره جوړ شوی دی. موږ ستاسو خادمان یو او دا زموږ شعار دی، پولیس د ټولنې خدمتګار. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم سلام. سړی مشه ځوانه. خیر وسی مجاهد صاحب. ښه ځوانه وایه کنه، موږ څه خدمت کولی شو؟ کیدای شي زه به دې پیژندلی اوسم. ولې به دې نه پیژنم؟ تورګل یې کنه، د قدوس ماما زوی. هو هماغه یم، ذهن دې تیز دی، په یاد دی یم. د پولیسو سترګې باید خلاص او ذهن باید تیز وي او دا ورسره په ډیرو مواردو کې مرسته کوي. بالکل دا خدا. ښه اوس دا راته ووایه چې څنګه راغلی یې، څه ستونزه وه؟ خبره مې دغه جسد کوله، تاسو خو بیا موږ ته هېڅ خبر را نه کړ چې هغه جسد د چا دی. زموږ ته سودا ده ځکه چې زموږ پلار هم مړی او ژوندی ورک دی. د خوشحالۍ خبر خو دا دی چې هغه جسد دی د پلار نه دی. البته د خفګان او د حیرانۍ خبره دا دی چې جسد د لالګل و. څه شی؟ جسد د لالګل ماما دی؟ خو معلومه نه شوه چې چا وژلی دی او که خپله مړ دی. له بده مرغه چا وژلی دی او بیا یې ستاسو په کروندو کې ښخ کړی دی. دلته اوس د ستاسو په پلار شک دی. څه ووایې مجاهد صاحب، منم چې پلار مې تیز دی، خو د قتل غوندې غټ جرم څه وایم که وکړی شي؟ بس فی الحال خبره په شک کې ده او شک په هر چا کېدی شي. البته ستا په پلار ځکه شک زیات دی چې لالګل سره یې لانجه وه. لانجه یې وه، خو دومره غټه هم نه وه چې سړی دې پکې ووژل شي. دا راته ووایه چې دا خبره چا کړې درته؟ دا خبره موږ ته اسلم وکړه چې د قدوس ماما سره یې لانجه وه او هم د لالګل سره ورانه وه. داسې کار دی مجاهد صاحب چې اسلم کاکا زموږ تربور دی، هغه به هر څه وایي خو هره خبره یې د منلو وړ نه ده. دا اوس څه معلومه ده چې مړی خپل اسلم کاکا کړی وي او نوم زما د پلار بدناموي تر څو زما پلار پکې راګیر شي. وراره ګله، که پلار دې ورک نه وای نو زموږ به لږ شک تقسیم وای. دا چې پلار دې ورک دی نو د شک ستنه مستقیم په هماغه ودرېږي. زما خو اوس لا سودا شوه چې هسې نه زما پلار باندې اسلم کاکا څه چل کړی نه وي او خدای مه کړه لکه د لالګل ماما غوندې چېرته مړ کړی نه وي. اسلم کاکا مې چې څومره ښه سړی ښکاري دومره ښه سړی نه دی. دا خو به وخت ثابتوي چې څوک ښه سړی دی او څوک بد. البته د پولیسو ټول کارونو په ثبوتونو روان وي، د چا په لمسون یا شیطانت نه. ښه مجاهد صاحب، زه درنه نور ځم. د مړي معلومات کول مې غوښتل، هغه وشو. د شکر ځای دی چې پلار مې نه دی او په لالګل ماما ډېر خفه شوم. ورځه پلار به دې هم که خیر وي زر را پیدا شي. لټه مو پسې پیل کړې. بالکل اوس خو مې د پلار پیدا کېدل لاړین شو، ځکه اوس خو توره پورې شو. خو ځان در سره واده کوم چې د اسلم د منافقت مخ به ارومرو درته ښکاره کوم.